په فرانسه کې اروپایي ټولنې د کډوالو او پناه غوښتونکو نوی تړون نافذ شو. فرانسې د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې او کډوالۍ نوی تړون عملي کړی چې د پناه غوښتونکو د دوسیو د ارزونې په بهیر کې مهم بدلونونه راولي دي. هغه پناه غوښتونکي چې د اروپایي ټولنې له بهرنیو پولو څخه د داخلېدو لومړی به د هویت، امنیتي او روغتیایي ارزونې له پړاو څخه تیریږي. دوم، امکان لري چې تر 12 اونیو پورې په سرحدي انتظار سیمو کې وساتل شي. دریم، که د پناه غوښتنې غوښتنلیک په سرحد کې رد شي، د اخراج پروسه به په چټک ډول عملي شي او نور به د استثنا محکمې وروستۍ پریکړې ته د پخوا په څیر انتظار ونه شي. څلورم، د ډبلن مقرراتو له مخې د پناه غوښتونکي د لومړی داخلېدو هیواد مسؤلیت له 12 میاشتو څخه تر 20 میاشتو ته لوړ شوی دی. او پنځم، د کډوالو او پناه غوښتونکو د بایومتریک معلومات به د 6 کلنۍ څخه د یوردک په سیستم کې ثبتیږي. او فرانسه اعلان کړی چې د ځینو اروپایي هیوادونو برعکس د پناه غوښتنې دوسیې په خوندیو دریمو هیوادونو ته د نه لیږدېدو او ارزونو به یې په خپله فرانسه کې ترسره کیږي. یعنی بل هیواد ته به نه لیږدول کیږي او دغه پروسه به خپله فرانسه کې ترسره کیږي. سره له دې بدلونونو پناه غوښتونکي به لا هم له لومړنیو مرستو لکه سرپناه، مالي مرستې او روغتیایي خدمتونو برخمن وي او د 6 میاشتو وروسته د کار اجازې غوښتلو حق به هم وساتي. اما پوهاوی د پناه غوښتنې قوانین د بدلون په حال کې دی. د مهاجرت اړوند مهمو پریکړو پر مهال د رسمي سرچینو او قانوني مشورو څخه ګټه واخلئ. نو دا یو ما پوهاوی ویډیو ده. ما غوښته چې دغه معلومات تاسو ته ورسوم. که چېرته ستاسو ملګري، دوستان، فامیلونه په فرانسه کې ژوند کوي او غواړي چې فرانسه ته کډوال شي، نو دغه زما ویډیو ورته واستوئ تر څو د دغه قانون دغه بدلون څخه خبر اوسي. په خدای مو سپارم. سلام علیکم.